او دا یعنې خفه کېږې به نه زمونږ په دې خلکو کې دا ما ډېر ولي دا هیرس ته ډېر والي که نه زما دا خبره غلطه د هغې یو وجه دا هم ده لکه ما چې سوچ کړی لکه دا یو نعمت چې سړي سره نه وي او اچانک یې ډېر ویني که نه دی به بیا سمې حملې ووایي لکه یو سړی ملک نه راشي دلته ور الله روزي روانه کړي د هغې سره بیا د ده امیدونه او لالچونه ښه ډېري لږ نو لږ نو لږ نو لږ نو لږ نو او یا اتیا کال عمر کې به صندوق کې ویسي خو هغه لږ نور ختم نه شي اول ته څه وایي کلي نه چې بس یې وایي دومره چې سړی خرچه رالیږي هغه ځینې به دا خبرې کوي دلته بیا هغه خپل ژوند پسې ټول ختم کړي نو هر هغه شی یاده که ده حلال مباح او جایز هر شی چې د حد نه زیات شي که نه دا نقصان ورکوي لکه اوس ګوره اوبس که بدن ته پیدا ورکوي که نقصان پیدا دا ډېرې که دا دله به نقصان درکوي که نه ورکوي اوس یو سړی نښتی دی جامونه وراړئ اخر به داسې جوړېږي خو دا ګردې به یې خرابې شي وبه ډزېږي یا به د خېټې د پریم سره چې چلو شي یا بل شي چل به وشي دا خو د دې محدود ځای دی بدن کې د اوبو ته وراړی اخر نقصان خو به کوي که ګوره ورزش هر سړی بل ته وي ورزش کوه چې بدن دې ښایي ورزش بدن له مفید دی که نقصان دی خو چې یو سړی پورې نښتی دا وله بدن خرابوي حد نه دې زیات کړو که ډوډۍ ته وګوره په ډوډۍ موږ پایو دا ډوډۍ چې د حد نه زیاته کې نقصانات مو لیدلي که نه دې نه یې خبره دی نقصانات خو چې اکثرو خلکو کې به خپله دي دا معدې خرابې دي دا خېټې بهر پرتې دي دا بیماریانې یو وجه پکې دا ده ډوډۍ د حد نه زیاتول نو که یو سړی دا وایي چې ولې دا رزق به نه ګټو او ولې دا دنیا به نه به کوو او کوو به رزق به هم ګټو او چې د حد نه دې زیات کو بیا دې خرابوي او بیا دله نقصان درکوي به الله زموږ په حال رحم کړي